په هرات کې د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا 15,000 کورنیو ته د مرستو د ویش پروسه پیل شوې ده. د دې بنسټ د چارواکو په وینا په دې مرستو کې وریجې، اوړه او غوړي شامل دي چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره دي. افغانستان په 14 ولایتونو کې 18,000 خوراکي مواد توزیع کړي چې د دې خوراکي موادو تمویل کوونکی مرکز ملک سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دی. دغه پروژه په ننګرهار ولایت کې تورخم او مری کمپ کې افتتاح شوې وه چې په لومړي ځل کې په تورخم کې 1000 کورنۍ ته خوراکي مواد توزیع شو او همدارنګه نن ورځ په هرات ولایت کې موږ توزیع لرو. له بلې خوا د هرات د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه پورې نږدې 1 میلیون کډوال له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او له بېلابېلو خدماتو څخه ګټه پورته کړې ده. نو موږ خو چونکې د هرات ولایت په سطحه مسؤلیت لرو، هرات ولایت ته تر اوسه پورې تر 18,000 پورې کورنۍ راغلي دي. نو تاسې خپله فکر وکړئ چې 18,000 هغه کورنۍ چې یو ولایت ته راسي چې هغه هیڅ هم نه لري، نو د کور د اساسیاتو څه ونیسي، حتی چې څپلۍ هم په پښو کې نه لري، نو دا خو طبیعي خبره ده چې کومک ته اړتیا لري او د هر چا کومک ته، کم شتمن کسان چې هر څوک وي د هغوی کومک ته اړتیا لري دا خلک. خو یو شمېر راستنېدونکو د دې مرستې په ویش خوښي څرګنده کړه او د نورو مرستو غوښتنه یې کړې ده. ما دوم میشه که از ایران بیامدیم دیگه، همکاری دیگه فعلا هرچه با مردم همکاری کنم خیلی خوبه، چون تو مردم مستضعفه و چیزی هم که داشتم اونجا بمونده از اونا و به دسترس اینا قرار نگرفته، پول اینا املاک اینا به مرز به حساب مردمان ایران بمونده. به منطقه که هستیم فعلا کرایه نشینیم، برج 5,000 کرا میدیم، پل مناردار میشینیم. 10 روز بعد قربون بمونده بود که از ایران آمدیم، اعضای فامیل هم 8 نفریم. تشکر از سازمان ملل که کمک برای ما کرد، رمای کمک بیشتر از یک هفته بیشتر دست ما بیشتر نمیگیره. د یادونې وړ ده چې دا بنسټ د هیواد په 40 ولایتونو کې د راستنېدونکو کډوالو نږدې 18,000 کورنۍ ته د خوړو بستې ویشي.